سلامونه درنو دوستانو هیله ده چې ټول صحتمند اوسئ. نن په دې ویډیو کې به د کنسټیک او سټرکچر او ټایپس باندې غږیږم. هغه ویډیو ډېر مهمه ده او ترڅو چې تاسې په فارکس او په فاینانشل مارکیټ باندې صحیح ځان پوه کړئ، نو د دې لپاره تاسې دا مهمه ویډیو ده ترڅو تاسې په کنسټیک په هر یو باندې د دې په اقسامو باندې تاسې پوه شئ، د سټرکچر باندې اناتومي باندې پوه شئ او د کنسټیک باندې مفهوم باندې پوه شئ. د بازار کې مثلا د بایرس او د سیلرز د هغوی رول باندې تاسې پوه شئ. همداشان د کنسټیک په وسیله باندې تاسې وکولای شئ چې ټریډ وکړئ. نو دا به هم تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم چې تاسې څنګه کولی شئ چې یو کنسټیک تاسې معلوم کړئ او دا هغه کنسټیک د دې باعث وګرځي چې مثال مارکیټ د پورته کېدو هغه پریډکشن تاسو ته صحیح منظم شکل شي صحیح ده چې منظم شکل سره تاسې پریډکټ کړئ او یا هم تاسې پوه شئ چې دا مارکیټ ښکته روان دی یا پورته روان دی. صحیح ده. دا په اخر کې تاسو ته وایم په دې ویډیو کې ترڅو تاسې په ویډیو باندې په نور موضوع باندې هم غږیږي چې هغه ډېر مهم دي، نو تر پایه راسره پاتې شئ. صحیح ده. لومړی راځو د کنسټیک باندې غږیږو. کنسټیک څه دی او سټرکچر څه دی او ټایپس باندې څه دی. صحیح ده. ګورئ کنسټیک خپله چې دی دوستانو دا دی دغه وګوره دې ته کنسټیک وایو مونږ. دغه ټول دا هر یو کنسټیک دی، دا کنسټیک دی، دا کنسټیک دی، دا کنسټیک دی، دا کنسټیک دی. نو دا هر یو د سرې او شنې دلته دا په دې معنی چې دا شنې شوې او دا سرې شوې، دا په دې معنی نه ده چې مثال دغه نو حتمي دغه رنګونه ضروري ده چې دلته پاتې شي. نه، دا رنګونه بدلېږي. ښه که دلته سپین هم راځي، تور هم راځي، د هر یو. خو زموږ هدف څه دی؟ کله چې مارکیټ ښکته ځي او پورته ځي په دا باندې موږ باید پوه شو. خو دلته دغه د رنګونو ورکول دا د هر چا خپل خوښ دی چې څوک سره هم رنګ ورکوي. صحیح دی. نو په همدې حساب باندې نو دلته که زه کولی شم چې د رنګ ته سور هم ورکړم، سپین هم ورکړم، تور هم ورکړم، هر رنګ چې ورکړم. خو خبره دلته زموږ هدف چې دی موږ باید په دغه کنسټیک باندې پوه شو، د باندې پوه شو، د باندې پوه شو. د هدف چې دا څه شی ریپرزنټ کوي، دا څه شی ریپرزنټ کوي. صحیح دی. او کنسټیک خپله معنا مفهوم په دې دی چې کنسټیک د دوو پلیرانو چې هغه بایرز او سیلرز دی، دواړو ترمنځ یو جګړه ده. دی غواړي چې مثلا کنسټیک بولش والا غواړي چې سیلرز غواړي چې دی خپله ډامینیټ شي په بازار کې، او بیرش وایي چې زه باید ډامینیټ شم، یعنې زه مغلوب نشم، غالب شم او یا زه په کنټرول کې واخلم. او هر یو کوشش کوي. زه تاسې یو مثال ډول درکوم درته. صحیح دی. کله چې تاسې په مکتب کې وئ، مثال یو ته یا دوه ګروپه جوړېدل، یو ګروپ یو رسۍ به و، مثال یو ګروپ یو طرف ته و، بل ګروپ بل طرف ته و، د هر یو بل ته به کش کول، منځ کې به یو خط و چې کوم طرف ته هغه به مغلوب شو، نو هغه خط نه به واوښته، نو هغه ته به لوزر یا هم مثلا هغه مغلوب ډله به کېده، نو دا بل ته به بریالی شو. نو دلته هم کله چې بازار کې ته کنټرول که چېرته په سیلرز هغوی په لاس کې واخلي، هغوی د بازار په لاس کې اخلي، هغوی مثلا غالب کېږي، او که بایرز په لاس کې واخلي، هغوی په لاس کې اخلي، او هغوی په کنټرول کې دی. نو یعنې د هر یو ډله خپل ځان ته کوشش کوي چې مثلا دغه کنټرول په لاس کې واخلي او بازار کې راج وکړي. صحیح دی. نو دلته اوس د هر یو کنسټیک په اناټومي باندې هم غږیږو، سټرکچر باندې غږیږو. صحیح دی. یعنې اناټومي او سټرکچر دواړه یو شی دی، او ټایپس باندې هم غږیږو چې څو قسمه مهمې کومې دي په هغه باندې موږ غږیږو. راځو په سټرکچر باندې چې کله موږ سټرکچر باندې غږیږو. صحیح دی. دا اوس دا خپله چې ما دلته دوه دانې ورکړي دي، دا د کنسټیک باډي دی. ښه، دا وګوره دلته مثلا دا د کنسټیک باډي دی، دا کنسټیک باډي دی. یوازې دا خو نه ده چې دا دومره دا د کنسټیک باډي دی، دا خپله د کنسټیک باډي دی، دا د کنسټیک باډي دی، دا هر یو د کنسټیک باډي دی چې دلته ما مثلا ورکړی دی. نو دلته بیا مهم څه شی دی په دې کې بیا دلته یو دانه دغه لرو دلته، یعنې لکه څنګه چې ما ورکړی دی، مثلا دا شو، مثال په ډول دا شو، او دلته ما غټ دغه هم ورکړی دی. خو بیا هم هدف دلته څه دی؟ هدف دلته زمونږ د دې کنسټیک کې شیډو هم دی. ښه، دلته هم شیډو دی ګوره، او یا دلته ما دغه غټ ورکړی دی دلته. نو کله چې زه راځم دلته اوس، نو دا څه دی؟ دا خپله باډي دی، دا د کنسټیک دا باډي دی، دا هم باډي دی. دا د بیرش باډي دی او دا د بولش باډي دی. دا بیرش دی او دا بولش دی. دلته بیا موږ شیډو لرو. یو شیډو دا دی، یو شیډو دلته دی، یو شیډو دا دی، یو شیډو څه معنا دی شیډو؟ یعنې دغه تر ټولو هایست لیول دی او دا تر ټولو لویسټ لیول دی. دلته هم دا تر ټولو لویسټ لیول دی، دا تر ټولو هایست لیول دی.
د هر یو هغه د کنسټرکټ په حساب باندې د خپل دغه فرق لري. نو دلته هم دا یې لویس لیول دی او دا یې هایست لیول دی. نو کله چې بیرش راغی، بیرش کې نو دلته موږ لرو مثال په ډول دلته یو دانه دغه ورکوم، دلته ورکوم یو دانه، دلته ورکوم یو دانه، دلته ورکوم. صحیح ده. د دې هر یو دغه د ویکس دی. نو سیلر څه کوي؟ سیلر دوی کوشش کوي چې مثال سیلرز کې دلته بایرز راځي، دغلته بایرز راځي، د بایرز دلته اوپن کوي. صحیح ده. او بخې سیلرز او دلته چې کی کلوز کوي، کلوز کوي. او په بیرش کې بایرز دلته اوپن کوي او دلته چې کوي کلوز کوي. دغلته تاسو مثال درکوم. مثال په ډول دغلته بایر دلته راغلی دی، دغلته راغلی دی، دغه ځای کې بایرز دی اوپن کړی دی او دلته چې کلوز کړی دی. نو دغلته مثلا بایر راغلی دی اوپن کړی دی او دغلته چې کلوز کړی دی. نو د بایرز اوپنز او کلوز د هر یو ټایم پر مثلا 15 منټو کې دا د 15 منټو کې دا راغلی دی، دغلته را اوپن کړی او دلته هغه کړی دی، بند کړی دی. او دغلته مثلا بایرز اوپن کړی دی په 15 منټو کې او دا کړی دی دلته اوپن کړی دی او دلته کلوز کړی دی. نو دلته کوشش وکړه چې تر راشي، خو دلته بایرز دغلته کلوز شوی. نو د تر ټولو های لیول چې دا دی، د دیم تر ټولو های لیول دا دی، دا ویکس دی. نو دا ویکس په دې معنی چې د هر یو کنسټرکټ هایست لیول دی، نو یا هم د لویسټ لیول دی. نو دا هم هایست، دا کلوز لیول شو او دا یې هایست لیول شو. دا د هر یو د بیرس او د بیرش کنسټرکټ پر اړوند کیږي چې د کوم یو هایست کوم یو دی او کوم یو لویسټ دی. دا یې هایست لیول دی، دا صحیح دی. د بیرش لیول دا یې هایست دی کله چې دا، او دا یې چې دی لویسټ لیول دی. نو دا یې لویسټ لیول شو او دا یې هایست لیول شو د بیرش د بورش، او دا یې بیرش دی. نو دلته د باډي سټرکچر د دغه شو څه ورته وایي د کنسټرکټ شو. د هر یو ځان ته د ټایم فریم په حساب باندې خپل شکل که تغییرات ورکوي، شکل یې تغییرېږي. د یو ساعت په حساب باندې که چېرته تاسې په دغه کنسټرکټ مثال په یو ساعت کې ولیدل، دا په دې معنی چې په یو ساعت کې بایرز کوشش دا سیلرز مثلا کوشش کړی او زور یې وهلی نو تر دې ځای پورې را رسېدلی. صحیح دی. او دې ځای نه تر دې ځای پورې رسېدلی، خو بیا بېرته چې دی بېرته ګرځېدلی او دلته یې چې کړه کلوز کړی دی. نو د سیلرز دغه بازار یې په لاس کې اخیستی دی. صحیح دی. او دلته بایرز دلته راغلي دي، بایرز دلته راغلي دي او دې ځای نه ډېر کوشش کړی چې مثلا بازار چې کړي پورته لاړ شي. نو پورته تر دې ځای پورې راغلی، نو بېرته سیلرز راغلي دي دلته چې تر دې ځای پورې دې ځای نه مثلا زیاته پورته کېدل، خو دلته سیلرز راغلی. نو سیلرز چې فشار راغلی نو دلته بایرز دغه نیمایي کې چې کړی دوی ځان په دغه ځای کې کلوز کړی دی. کله چې دلته کلوز کړی دی نو دلته د دوی دغه باډي سټرکچر او یا هم د کینډل سټیک هغه باډي دلته چې کړی دوی دلته جوړ کړی. نو دا په دې معنی چې په دغه صورت کې بایرز کوشش کړی چې تر دې اندازه پورې راشي. صحیح دی. خو نه دي تواني چې دلته راشي. نو دغلته د بایرز راتګ هایست لیول راغی. صحیح دی. او دلته د بایرز د راتګ لویسټ لیول دلته را رسېږي. نو منځ کې چې کوم یو سټرکچر جوړیږي دا د باډي د کنسټرکټ باډي په نوم یادیږي. او دغه کوم یو دوه دانې غوږونه چې مثلا دلته لري، دلته هم لري، دلته هم لري، د دې دواړو ویکس او یا هم شیډو د باډي کنسټرکټ شیډو په نوم هم یادیږي. نو دا د باډي سټرکچر د کنسټرکټ سټرکچر دی چې په دې باندې هم تاسو پوښتنه چې دلته هم پوښتنه د بولش سټرکچر د بولش کنسټرکټ د لویسټ لیول دی، دا یې لویسټ لیول دی، او دا چې دی دا یې هایست لیول دی، او دا یې هایست لیول دی. صحیح دی. او دا یې چې دی لویسټ لیول دی. نو دا عملاً په دغه کنسټرکټونو کې زه تاسو ته ښیم عملاً چې تاسې ورسېږئ. نو دلته هم ګورئ ښه، زه تاسو ته دلته ښیم. دا یې ګوره، دا یې هایست لیول شو او دا یې لویسټ لیول شو. دغلته هم دا غټ ویکس هم لري، د کوچنی ویکس لري. نو هر یو ځان ته مفهوم لري، په دغه باندې هم غږیږو. او دا د کنسټرکټ د باډي سټرکچر باندې خبرې اترې او یا هم موږ په دې پوه شو چې باډي کوم یو دی، ویکس کوم یو دی، د باندې هم موږ پوه شو. د دې په خوا کې موږ په دې پوه شو چې مثال